افغانستان ته د اختر ګل پام صاحب په مشري کې راغلي یو دلته د کاظم خان و باغ ته. کاظم خان سره ولاړ دی. له کاظم خان څخه به د انګورو د دوی د باغ او چې اوسني وخت کې او جوش دلته جوړیږي د هغوی اړوند به هم پوښتنه دې وکړو. کاظم خان مننه چې موږ ته وخت راکړ. که د ستاسو د دغه او جوش اړوند چې په باغ څخه یې جوړوئ لږ معلومات راکړئ. دا خو د انګورو اخري قسم دی. په دا وخت کې د انګورو ایته او ټاپې رسیږي. د دې څخه موږ بیا اوجوشي جوړوو چې منکه ورته ویل کېږي په عرفي عام کې. دا ټالونه سهار وختي راشکېږي، بیا دانې کېږي، بیا دا دانې وړل کېږي میدانو ته. هلته بټیانې جوړې دي. په بټۍ کې یو پله دا په صفا اوبو کې ویل کېږي، بیا داغېږي، بیا په یخ اوبو کې ویل کېږي، بیا دا بر پر میدانونه ګل سوي، بیا پر میدانو هوارېږي چې ګرد پروسس یې ته یې وکتئ. نو دا یو ډېر ښایسته پروسس دی چې د دې سره د انګورو د محفوظ کېدلو یو ډېر ښه طریقه ده. موږ وایو که حکومت او NGOs په دې کې د موږ سره کومک کوي، د ټریننګ په مد کې، د پروسسینګ یونټ، د ډیهایډریشن یونټ په مد کې، سرکار او NGOs د موږ سره کومک وکړي، په دې کې دا به په یو ډېر صحتمند طریقه باندې خوش کېدلی سي او دا به یورپي ملکو ته هم قابل قبول وي. تو وایاست اوس مو دغه اوجوش تر کومه ځایه پورې رسېږي؟ اوس خو یو 3 ورځې کېږي چې موږ د اوجوش شروع کړي دي. انشاءالله یو 10 ورځې به لا زموږ د اوجوش پروسس روان وي. دا چې وچې سي بیا د دې په چوړمل بازار کوټه کې د دې خریداران ناست دي، هغه راځي سیمپلان موږ ښکاره کوو، بیا به موږ دوی ته پر دوی باندې خرڅوو. یو بله خبره، ستاسو څه وخت مخکې موږ راغلي وو، تاسو ویل چې زموږ په باغ کې تقریبا 23 رقمه انګور دي او په هغې کې 6 قسمه امریکن انګور دي. آیا له هغوی څخه هم دغه شیان جوړیږي؟ په هغو کې دغه یو قسم چې د افغانستان په شمالي علاقو کې کېږي چې ټاپي په نامه دي، دغه ټاپي موږ ټاپي او ایته موږ دواړه اوجوشي کوو. د هغه هم ډېر ښه ریزلټ را روان. ډېره مننه چې موږ ته